هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تذكر خیمې هغه شمال راغلو شمال خیمه جوړه سامانونه یې هغلته په یو د بل په سر همدغسې پراته دي د کوم هست و نیست و زندګي چې ده د لال محمد ورور اوس یو زوی ورته پات چې هغه زوی هم تقریبا د 9 یا 10 کالو به وي او هغه به مو اوس لپاره تللی اوسي که چېرې کوم نانبایي والا ورته یو مړۍ د ډوډۍ ورکړي تر څو ماښام دې راوړي لال محمد او د دې کورنۍ هغه کړي وخوري. لال محمد په یو پردی چاردیوالۍ کې ژوند کوي د هغې دغه مخکینۍ خیمه وه بیا د دې ډېر زیات ضرورت و تورپیکۍ خور لال محمد وروره یو خورکۍ دی ده د تورپیکۍ په نوم هغې غوښتل چې یو خیمه تا ته ډالۍ کړي موږ ته یو څه اندازه پیسې راولېږلې پیسې بیا د خیمې نه اضافه شوې نو هماغه چې موږ په یو سترنجۍ هم درته واخیستله او تر څنګ دغه ترپال خو بیا هم پیسې اضافه شوې بیا په هغه اضافه پیسو باندې هم وړه تا ته واخیستل نو که تورپیکۍ خور ته یو څه ویل لرې غږ دې اوري کولی شو ورته ویې وایي خدای دې ودان او بال لري بس دغسې واړه ماشوم زویم غواګۍ سره ورک شوی 583 نمبر غواګۍ وه یو نوي ماډل بس دلته په دې چاردیواله کې پراته وو هغه هم ډیناراب دی دغه تشناب دی
مونږ نه غواړو چې فرض مثال لام تا خفه کړو یا د یو ښه تصویر لپاره یا د یوې ښې ویډیو لپاره خدای مکه موږ ستا خفګان وغواړو یا تا خفه کړو ولې چې زموږ هغه ویډیو خرې شي بلا 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 موږ ته ستا خفګان ډېر زیات دردونکی اوسي له دې دردونکو خبرو نه تېرېږو خدای تورپیکۍ خو ورسره هم ښه وکړي موږ بیا هم وګورو که هر خدای دې د قرآن عظیم شان په خاطر سره دې خدای قبول کړي او خدای دې ورسره ښه وکړي په بچیو دې ارمان دوزي خدای دې مور او پلار ډېره پر ورته ژوندي لري کړي الله دې ګلي ګلزار لري خدای دې ستاسو مر قدم په تله د نیکۍ کې واچول کړي او د دې افغانستان ټول جماعتو او قرآنو په خاطر دی الله تعالی په خوب هم مزنډه چې تا موږ سره دومره همدردي وکړه او دغه وکړله موږ هېڅ هم نه دی کړی هر څه چې کوي خدای تعالی یې کوي او زموږ ګران هېوادواله کوي ښه وخت ولري ورور بیا هم موږ خدمت کوي الله دې اگر دراغه در کې خدای دې په بچو ارمان وباسه او د خور دې خدای پرده وساتي او الله دې ګلي ګلزار لره تاسو سره ټولې منډې تا ما سره تاسو باندې سره او الله مننه دې ښه ورځ درکړي مننه خدای پاک. خدای دې دا 13 سپارې قرآن په خاطر سره په خوب هم مزنډه او خدای دې ډېره پورې ژوندی لره راته چې سلامت څومره اوسه. مرسته وکړي